السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شهید استاد عبدالله سعید رحمه الله نن د شهادت جام نوش کړ. انا لله و انا الیه راجعون. الله جل جلاله د شهید استاد رحمه الله ته ټول خدمتونه او ټول تکلیفونه په دربار عالیه کې قبول او مقبول وګرځوي، او الله جل جلاله د هغه ملګرو ته صبر جمیل، اجر عظیم او نعم البدل نصیب وګرځوي. محترمو مسلمانانو ورونو، خصوصا د ده همسنګر او همفکره ملګرو ته د یو ورور په صفت باندې یو دوه درې خبرې کوم. لومړۍ خبره دا چې استاد چې یو د جرارې ژبې خاوند او د جهاد د ډګرونو فعال مجاهد، یو غیرتي او تکړه ځوان و، او شهادت هم د جهاد په ګرم میدان کې نصیب شو. نو یو څو خبرې د موږ او تاسو باید په ذهن کې وي. اگر چې د ملګري شهادت دا یو زیان وي، یو نقصان وي، او د ملګري مورال او د ملګري په همت باندې تاثیر کوي، خو لیکن یو څو خبرې ته باید د موږ او تاسو فکر وي. لومړی دا چې د موږ او تاسو جهاد چې دی هغه د کفر په مقابل کې دی. د موږ او تاسو دغه حرکت چې کوم دی دا د کفر او د ظلم په مقابل کې دی. د ظلم او د کفر دپاره کوم د مقابلې دپاره کوم شرط نشته چې که فلانی د ما سره وي زه به مقابله کوم، که هغه نه ونه به یې کومه. که فلانکی و، که فلانکی ژوندی و زه به جهاد کوم، که هغه نه و زه به یې نه کوم. نه، بلکې د الله جل جلاله د دین دپاره کار به موږ که یوازې تن و، که هر حالت کې و، هغه به موږ کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خطبه وویله، هغه وخت چې صحابو کې ډېر سخت غم و او صحابو باندې ډېر سخت حالات راغلي وو. عمر رضی الله تعالی عنه قسم کړی و که چا دا خبره وکړه چې رسول الله وفات شوی دی نو زه به یې سر قلم کړم. همداسې علي رضی الله تعالی عنه او عثمان رضی الله تعالی عنه او نورو صحابو باندې ډېر سخت غم و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي، هغه خطبه چې شروع کړه، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. که چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کو نو رسول الله وفات شو، او که څوک د الله عبادت کوي، د الله دپاره د دین خدمت کوي، نو هغه حی لا یموت ذات دی، هغه همیشه ژوندی دی. نو د یو څه کسانو په مرګ باندې به د موږ مورال او همت نه کمزوری کیږي، او دا فکر به د موږ سره نه وي چې یاره فلانی کس چې ژوندی وي موږ به حرکت به په مخ وي، د موږ هغه فتوحات به زیات وي. که دی نه وي نو د موږ په فتوحاتو کې، د موږ په اقداماتو کې به فرق راشي. نه، حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د هغه د شجاعت او کارنامو په اړه موږ او تاسو ډېر اورېدلی دي. هغه چې کله په شام کې او په مصر کې او په داسې نورو هیوادونو کې جهاد کوو او بېلابېلو ځایونو ته د جهاد دپاره سفرونه کړي، داسې فتوحات الله ورته نصیب کړي دي چې د شام فتحه په یوازې تن ده ته منسوبېږي چې ده په یوازې تن ټول شام فتحه کړی دی. ډېر د غیرت لوی لوی کارنامې لري. خو لیکن یو وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خط راولېږو خالد ابن ولید ته، وایي خالده د نن نه وروسته به د تا په ځای باندې حضرت ابن جراح عبیدالله ابن جراح رضی الله تعالی عنه د نن نه وروسته به د تا په ځای باندې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه د فوج امیر وي، او ته که غواړې په فوج کې د یو عادي عسکر په دنده پاتې شه او کني بیرته مدینې منورې ته راشه، خپل کار دې کوه. کله چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته دغه خط ورسېدو، نو په همغه وخت یې د خپل امارت هغه کوم کارونه چې وو هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه ته وسپارل، او دی د فوج د مشرۍ نه لاس په سر شو. د دې خبرې سره په موږ او تاسو ته یو څه درس په لاس باندې راځي. هغه دا چې ولې عمر رضی الله تعالی عنه داسې وکړو، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ولې د مشرۍ له دندې نه ګوښه کړ؟ ځکه مدینه منوره کې یو اوازه ګډه شوې وه، خلکو کې دا فکر و، وایي تر څو چې خالد ژوندی وي نو فتوحات به روان وي،
خالد ابن ولید داسې یو سړی دی چې خامخا الله فتح ور نصیب کوي. نو د خلکو په رجالو باندې تکیه پیدا شوې وه او منافقین دا خبرې هم ګاډې کړې وې چې تر هغې وخته به دوی فتوحات کې چې خالد ژوندی وي که خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وفات شو نو بیا به د دوی فتوحات نه وي. نو عمر رضی الله تعالی عنه قصدن دا کار وکړو د دې لپاره چې ای خلکو تاسو په یو سړي باندې طمع مه کوئ، یو سړي باندې تکیه مه کوئ. یو سړی د موږ دپاره نه دی د دین پرمختګ په یو سړي باندې نه دی تړلی، دا د الله دین دی، الله به یې ساتنه کوي. که یو ژوندی وي یو به یې کوي، که هغه نه وي بل به یې کوي. مجاهدین او مسلمانان داسې یو مثال لري چې هغه لکه شیشه که چیرته ښایسته جوړه وي نو هغې نه خلک هر قسم ته کار اخلي، خو که یو څوک هڅه وکړي چې هغه ماته کړي نو د هغې نه بیا ذرې ذرې جوړېږي چې هره ذره یې بیا غوڅول کړي، هرې ذرې ته یې بیا څوک لاس نشي وروړلی. نو د مشرانو تګ دا د موږ دپاره عادي خبره نه ده، دا د موږ دپاره نن خبره نه ده. د علماو د مشرانو شهادت دا د موږ انتخاب دی، دغه انتخاب ته موږ خامخا ورځو. دغه پرون ورځ موږ د امیر المؤمنین مولانا اختر محمد منصور رحمه الله لسم تلین ولمانځه. پرون هغه ورځ وه چې د موږ امیر المؤمنین اختر محمد منصور رحمه الله شهید شوی و. پرون یې لسم تلین و. په دغه ورځ باندې د موږ هغه مدبر امیر چې د هغه نه مخکې مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله وفات شوی و، د هغه شهادت یې 3 کاله سره د ټولو ټکنالوژۍ، سره د ټولو جاسوسي ادارې، سره د ټولو غلامي ادارې د کفر او د ټولو خلکو نه هغه پټ کړی و. هېڅوک په دې نه و خبر چې مولا محمد عمر مجاهد 3 کاله مخکې وفات شوی دی. د مونږ هغه یو مدبر امیر او د مونږ هغه امیر چې هغه د قطر په شان دفترونه او سیاسي کمیسون او دغه رقم ته نړیوالې خبرې هغه د ده په لاس پیل شوې او لومړی فتوحات د موږ د ده په لاس باندې پیل شو. د کندوز فتحه د افغانستان اسلامي امارت په تاریخ کې لومړنۍ فتحه وه چې هغه د ده په لاس باندې د ده په قیادت کې الله موږ ته نصیب کړه. یعنې داسې یو امیر و چې د هغه خلیګاه ډکېدل دا امکان یې نه لرلو، خو لیکن د هغه د شهادت تلین موږ پرون ولمانځه، هغه هم شهید شو. نو شهادت د موږ دپاره ویاړ دی، د موږ دپاره انتخاب دی. خو لیکن که موږ غواړو چې رښتیا د دین خدمت وکړو نو یو څو خبرې مو باید په پام کې وي. په رجالو باندې به تکیه نه کوو چې پلانی سړی وي نو دین به وي. نه، دین تر سړیو پورې نه دی تړلی، دین د الله دی. الله جل جلاله په هر قسم ته حفاظت کوي. د خپل منځي اختلافاتو نه باید ډیر ځان وساتو. د دښمن شومو پلانونو اهدافو ته باید ډیر متوجه وو. هیڅ د دښمن هغه یو پلان کامیابۍ ته پرېنږدو او دغه رقم ته په اخلاص او دیانت سره د ظلم او د کفر په مقابل کې باید جهاد وي. په مجاهدینو کې اتفاق، اتحاد او یووالی، د خپل امراو اطاعت باید ډیر وي. د الله جل جلاله عبادت ته باید خاص توجه وي. له ناوړه کارونو هغه کارونه چې د موږ اسلام منع کړي وي نو د هغې نه باید په ټینګه سره ځانونه وساتو چې دا هم اخروي عذاب لامل کیږي او هم په دنیا کې د مجاهدینو د ناکامۍ او د مجاهدینو د صف د ماتېدو یو لوی سبب همدغه ناوړه کارونه وي. نو د هغې نه باید په کلکه ځانونه وساتو او شهادت د موږ مورال باید کمزوری نه کړي. په شهادت باندې موږ باید نور لا روحیه مو زوروله شي، نور باید د غیرت او انتقام جذبه په موږ کې پیدا شي. نو الله جل جلاله د شهید استاد رحمه الله روح هاد وګرځوي، الله دې ورته جنت الفردوس کې اعلی درجات نصیب وګرځوي او الله جل جلاله د دې یو خیر خلف پیدا کړي. السلام علیکم ورحمة الله.